ګرانه هیوادواله هیله کوم دا ویډیو در سره شیر کړئ ترڅو په وړیا توګه باندې د ډیرو مریضو بېوزلو ماشومانو د تداوی او ژوند ژغورلو سبب سو. ټاکل شوې ده چې د روان کال د سنبلې د میاشتې د 4 نیټې څخه تر 9 نیټې پورې یعنې د 5 ورځو دپاره د افغانستان سرې میاشتې په غوښتنه او مرسته باندې د المان هیواد د سولې کلي خیریه بنسټ متخصص ډاکټران و کابل ته راسي. هغه ماشومان چې په لاندې 5 مریضیو باندې مبتلا وي او په افغانستان کې تداوی امکان نه لري هغه به و المان هیواد ته بیا هلته بیا تداوی کوي او د تداوی څخه بیا وروسته بیرته و افغانستان ته راولي لکه د هډوکو ماتېدل د هډوکو میکروب د هډوکو سوځېدل د مثانې مریضي او کلسټومي. معزز هیوادوالو ستاسو څخه په ډیر درنښت سره هیله کومه که ستاسو په کورو کلي ولسوالۍ یا ناحیه کې یا په ولایت کې دغه رقم ماشومان تاسو در معلومي چې په دغه رقم مریضي باندې مبتلا وي او تداوی په افغانستان کې نه کیږي د افغانستان سرې میاشتې ریاست سره په لاندې شمیرو باندې تماس ونیسئ 0 اویا 50 240 او 0 اویا 850 403 دا د اړیکې شمیرې دي. باید ذکر کړم چې د ماشوم سن باید تر 1 کال کم نه وي او تر 11 کاله زیات